جوړ په خیر خدای دې وکړي روغ او جوړ به وي. بیا هم د فروشان لوستونو ته جرمني په پښتو په خیر راغلی. هیله ده چې روغ او جوړ به وي او شپې ورځې په خیر سره تیریږي. هغه یاران او دوستان چې نوي دي چینل سره یو ځای شوي دي هغوی ته هم ښه راغلاست وایو. هیله ده چې د دې درسونو نه څه واخلي او یوه هیله ده چې که غواړئ دا چینل نور هم پرمختګ وکړي د دې لپاره چې تر ډیرو پښتنو ورسیږي او اړمنو ته یې فایده ورسیږي او ترېنه کار واخلي. هیله ده چې نورو سره هم شریک کړئ او کومه ویډیو چې ګورئ که هغه تاسو لایک کړئ هغه نورو ته رسیږي او که سبسکرایب یې کړئ یا کمنټ ورکړئ نو دا ویډیو به نورو خلکو ته یا هغه څوک چې هغه پښتانه ورونه یا خویندې چې ضرورت ورته لري هغوی ته به هم ورسیږي. نو زموږ هوډ هم همدا دی چې تر ډیرو ورسیږي څوک چې ورته اړتیا لري. د نن ورځې موضوع یا سکالو ده فورفارت یا فوغنګ. فورفارت یا فوغنګ لومړیتوب یا حق لرل یا حق ورکول. څوک حق لري، د چا حق ده دلته، څوک باید اول لاړ شي، دا هغه پوښتنې دي چې دا ټولې څلوېښت پوښتنې دي. په دې کې د 5 نمرو پوښتنې هم دي، 4 نمرو پوښتنې هم دي، د 2 هم دي، د 3 هم دي. نو راځو لومړیو پوښتنو ته. لومړۍ پوښتنه د 2 نمرو پوښتنه ده. Was ist in dieser Situation richtig؟ په دغه حالت کې راځو انځور ګورو. په دغه حالت کې چې مونږ دلته را رسیږو یو 4 لارې ده، چوک نه ده 4 لارې ده. په 4 لارې کې مونږ ته لیکدړه یا ترافیکي نښه راکړه سوې ده چې دلته 4 لارې ده. نو د لومړیتوب حق ورکول یا بل چاته لاره ورکول له دې ځای نه پیل کیږي. دلته کومه ټاکنه یا کوم ځواب سم ده؟ An der nächsten Kreuzung دغه کرویچون یا دغه 4 لارې چې راځي دغلته endet eine verkehrsberuhigte Bereich. هغه ځای چې د موټر چلولو لپاره یعنی تاسو باید پکې ډیر آرام موټر وچلوئ هغه ځای خلاصیږي نه. gilt die Vorfahrtregel rechts vor links. دلته هغه قانون پلی کیږي چې راسته لاس د چپه لاس باندې لومړیتوب لري. rechts vor links هو دا سم ده. habe ich Vorfahrt. په دې 4 لارې کې زه لومړیتوب لرم یا حق زما ده چې لومړی زه لاړ شم. نه، یوازې دغه فورفارت ریګل پلی کیږي. یعنی تاسو باید هغه چاته لاره ورکړئ چې هغه ستاسو راسته لاسته ده. هغه د دې بل نفر تاسو چاته لاره ورکړه د هغې راسته لاسته بل یو بل موټر و نو هغه مجبوره دی چې بل ته لاره ورکړي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. دویمه پوښتنه د 5 نمرو پوښتنه ده. Welches Verhalten ist richtig؟ دلته کومه کړنه سمه ده؟ اول ګورو انځور ته. مونږ ته د شټاپ لیکدړه ده، یعنی مونږ باید دلته تم سو ودرېږو. دې ته لینیا یا هالت لینیا وایي. دلته باید مونږ ودرېږو. لومړی څوک راځي او بیا څوک ځي. Ich darf vor dem Radfahrer abbiegen. ما ته اجازه سته ده یا زه حق لرمه چې مخکې له دغه بایسکل نه لاړ شم تاو شم. نه، ich muss an der Haltlinie anhalten. زه دغه ځای کې باید ودرېږم. هو، کله چې تاسو ته شټاپ لیکدړه وه یا دغه ترافیکي نښه وه تاسو مجبور یاستئ چې په دغه خط باندې یا دغه خط ته رانږدې شوئ ودرېږئ. هو. Ich muss den Radfahrer durchfahren lassen. زه باید دغه بایسکل چلوونکی پرېږدمه چې لاړ شي. هو. لومړی باید هغه څوک چې مخامخ ځي هغه لاړ شي بیا زه لاړ شم. هغه هم په دې شرط چې په دې سړک باندې څوک نه وي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. دریمه پوښتنه د 4 نمرو پوښتنه. Wie haben Sie sich zu verhalten؟ څنګه دلته سم چلند کوئ؟
معنا دا چې مونږه انځور لرو، په انځور کې زه غواړم راسته سړک ته یا دغه سړک چې دی دې ته واوړم، خو دلته ګورئ د بایسکل چلوونکو لاره هم ده. دا معنا چې دوی په مونږ باندې لومړیتوب لري، حق د دوی دی که له اخوانه راځي، چپ خانه مخامخ خانه راځي او که د راسته خانه یا دې خانه ورځي، نو دوی په مونږ باندې حق لري. د شیلډ ته متوجه یاستئ، دغې ترافیکي نښې ته هم د دې خانه چې ځي هم له هغې خانه چې راځي، نو دوی په مونږ باندې لومړیتوب لري یا حق د دوی ده. Beide Radfahrer durchfahren lassen. دواړه بایسکل چلوونکي پرېږدي چې لاړ شي. هو. Nur den Radfahrer in gleiche Richtung durchfahren lassen. یوازې هغه بایسکل چلوونکی پرېږده چې هغه ستا په لاس باندې راغلی دغه دی. Die خوانا ځي؟ نه. Hupen und vor beiden Radfahrern abbiegen. رنډ وکړه او د دې دواړو نه مخکې دلته تاوسه. نه. یوازې دغه ټاکنه سمه ده. Diese Frage wurde richtig beantwortet. څلورمه پوښتنه د څلورو نمرو پوښتنه ده. Sie möchten nach links abbiegen. تاسو غواړئ چپ لاس ته تاوسئ. Wem müssen Sie Vorrang gewähren? چاته تاسو باید لومړیتوب ورکړئ. تاسو راغلی مخامخ داسې غواړئ چپ لاس ته تاوسئ، نو چاته به لومړیتوب ورکوئ؟ چاته مو باید پام وي؟ In gekommenen Kraftfahrzeugen. هغه موټرې چې مخامخ نه راځي، هو هغې ته باید منګه حق ورکو. Fußgänger, welche die Straße überqueren wollen, in die ich einbiegen. هغه پلی کسان یا پیاده کسان چې زه په دغه سړک باندې ورته تاویږم، دوی غواړي له دې سړک نه تیر سي، هغوی ته باید زه لاره ورکړم. هو لومړیتوب ورته ورکړم. In gekommenen Radfahrern. هغه بایسکل چلوونکي چې مخامخ نه راځي، هو دا درې واړه سم دي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. بیا د پنځمه پوښتنه د دریو نمرو پوښتنه ده. Wer muss in diese Situation blinken? څوک باید پر دغه حالت یا دغه وخت کې خپل څراغ یا اشاره ووهي؟ خپل چراغ باید ووهي. دلته مونږ په Vorfahrtstraße کې استو. سره له دې چې مونږ په Vorfahrtstraße کې استو، بیا هم تاویدونکې سړک ده. تاویدونکې سړک ده، لومړیتوب مونږ لرو او سړک د تاویدو ده. دلته باید زه خپله اشاره ووهم او دغه موټر چې دی دا باید اشاره ووهي خپله. دا موټر خو مستقیمه یا په نیغه لار ځي، دې ته ضرورت نشته ده چې دی ووهي. هو که چیرې زه مخامخ تللی، نو ما کولی سو زه بدون د بلینکر یا بدون د اشارې نه لاړ سم. خو په دې حالت کې ماته لازمي ده چې زه باید اشاره ووهم او په دې چپ سړک باندې داسې لاړ سم. پوښتنه ich selbst. زه باید اشاره ووهم؟ هو. Der blaue PKW. دغه موټر هم باید خپله اشاره ووهي. هو. Diese Frage wurde richtig beantwortet. شپږمه پوښتنه د دوو نمرو پوښتنه ده. Alle Fahrzeuge stehen schon einige Sekunden an der Kreuzung. ټول موټرونه 1 2 3 4 دغه 4 واړه موټرونه د څو ثانیو لپاره دلته ولاړ دي. Wie sollten Sie sich in dieser Situation verhalten? دلته باید اوس څنګه چلند وکئ؟ ځکه په ما باندې دا لومړیتوب لري، په ده باندې دی لومړیتوب لري، ده ته باید حق ورکړي، دی بیا بیرته ده ته حق ورکړي چې لاړ سي، دی بیا بیرته ما ته باید حق راکړي چې زه لاړ سم. نو دلته 4 واړه یو په بل باندې حق لري، ځکه زه د دې راسته لاسته یم، په ده باندې حق لرم. دی زما راسته لاسته دی، دی په ما باندې حق لري. دا آبي موټر چې دی په دې شین موټر باندې حق لري، ځکه دی د دې په راسته لاس کې ده. بیا په دې باندې بیرته سور موټر د لومړیتوب حق لري. معنا دا چې ټول یو په بل باندې د لومړیتوب حق لري. نو دلته به اوس څنګه سم چلند کوو؟ Ich fahre als erstes bis zur Mitte der Kreuzung vor und halte an. زه اول راځم لږ زرکۍ مخکې وړاندې دلته منځ ته چې راغلم دلته ودرېږم. نه. Ich überquere als erster die Kreuzung. زه لومړی
له دغه څلور لارې نه تیریږم نه. Ich verzichte mit eindeutigem Handzeichen auf meine Vorfahrt. زه حوصله کوم او په ښه ورین تندي یا هم په لاس باندې اشاره کوم زما دغه راسته لاس موټر ته چې دی په ما باندې حق لري ورته وایم زه ته لاړ سه. یعنې زه باید د خپل حق نه تیر سمه چې دلته قانون پلی سي او دا لاره خوښه سي. زه به دته لاره ورکوم چې دی لاړ سي بیا نور قانون پلی کېدلې پیل کیږي. کله چې دی لاړه نو بیا زه په ده باندې لومړیتوب لرمه زه به ځمه او دی به دته بیا لومړیتوب. کله چې یو موټر ووځي بیا نور خپله برابریږي. Ja, diese Frage wurde richtig beantwortet. واما پوښتنه د څلورو نمرو پوښتنه ده was gilt hier. دلته څه پلی کیږي؟ دلته ترافیکي څراغ شین دی، اشاره مې وهلې ده، چپ لاس ته تاویږم، ماته دلته یو دانه تیر هم دی او دا موټر را روان دی، دته ترافیکي څراغ نسته ده، یوازې دی دلته ولاړ ده خو دی مستقیما یا مخامخ ځي. Ich darf ungehindert abbiegen. زه کولی سم دلته تاوسم، یعنی دا ماته مزاحمت نسی کولی ځکه ماته چراغ شین دی، زه باید تاوسم. هو ich muss den Gegenverkehr durchfahren lassen. زه باید دی پرېږدمه نه ځکه ماته دلته چراغ شین دی. Ich muss in der Kreuzungsmitte anhalten. زه چې کله دلته راغلم باید بریک ونیسم ودرېږم. نه ماته چراغ شین دی، هغه چراغ نه لري، زه باید تیر سم. نهمه پوښتنه بیا هم د 5 نمرو پوښتنه ده، هماغه پوښتنه چې مخکې ولیده eine پوښتنه ده خو ځوابونه یې لږ څه فرق لري. An welchen Stellen ohne Vorfahrt regelnde Verkehrszeichen gilt die Regel rechts vor links. په کومو ځایونو کې هلته چې د لومړیتوب ورکولو نښې نښانې نه وي، ترافیکي نښې نه وي، نو د راسته پر چپ باندې لومړیتوب حق یا ما قانون پلی کیږي. An Einmündungen mit abgesenktem Bordsteine. هغه سرکونه چې د عمومي سرک سره یو ځای کیږي مګر پیاده رو ده او هغه تیږې چې دي ټیټې سوي دي. که مو پام کړی وي سرکونه چې یو ځای کیږي خو هغه خو سرک ده. بعضې ځایونو کې دغه پیاده رو یا د پیاده خلکو سرک چې ده هغه بیا راټیټیږي، دا تیږې راټیټیږي، داسې موټر پې باندې تیریږي او راتیریږي. هغه ځایونو کې نه، ځکه هغه معمولا د شخصي کورونو نه راوځي هغه موټر. دلته نه. Wo Feld oder Waldweg in eine andere Straße münden. چیرته چې بیا هم د کروندې نه یا هم د یو ځنګل غوندې ځای نه یوه لاره راوځي عمومي سرک سره یو ځای کیږي. دلته نه، دلته هم لومړیتوب نه ورکول کیږي، دلته هم نه ورکول کیږي. An Straßenkreuzen und Einmündungen. بیا هم هماغه د تیرې پوښتنې ځواب سم دی. Diese Frage wurde richtig beantwortet. لسمه پوښتنه د 5 نمرو پوښتنه ده Sie kommen an eine Kreuzung. تاسو یوې څلورلارې ته رارسیږئ an der Sie die Vorfahrtlage nicht gleich überblicken. تاسو دلته رارسیږئ او دغه رارسېدو سره سم تاسو ته د فورفارتلاګه یا د لومړیتوب ورکولو قانون په نظر نه راځي. Wie verhalten Sie sich؟ نو دلته به څنګه چلند کوئ؟ دلته وای als geradeausfahrer immer durchfahren. زه که چېرته مخامخ تلونکی یم نو باید همداسې مخامخ لاړ سمه، نه خوا نه دې خوا وګورم، نه. Warten, beobachten und sich gegenfall mit anderen verständigen. وای ودرېږئ، پام مو وکئ، اخوا دې خوا وګورئ، د نورو سره یو دفعه چې ښه صحیح پام په ځای باندې سو او پوه سولئ چې کوم قانون مخکې ځي یا په کوم سیستم باندې زه باید لاړ سم، چاته لاره ورکړم چاته نه، بیا پس د هغې نه باید مخکې لاړ سئ. که چېرته تاسو ته د سرک وضعیت نه وي معلوم، اجازه نشته ده تاسو په خپل سر باندې همداسې په سرک باندې لاړ سئ. نه، اول مو باید دې ته فکر ورسیږي چې زه په کوم سرک باندې یم، باید کوم قانون دلته پلی سي او چیشته مې باید پام وي. نو دغه
da Czakana Samad. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 11 پوښتنه بیا هم د 5 نمرو پوښتنه ده. Welches Verhalten ist richtig؟ دلته کوم چلند سم دی؟ اول به راسو انځور به وګورو. په انځور کې یو هم د لومړیتوب لیکدړه یا ترافیکي لیکدړه نه لري. نو دلته هغه د rechts for links یا د راسته لاس لومړیتوب په چپه باندې هغه قانون پلی کیږي. دلته باید زه موټر سایکل چلوونکي ته لاره ورکم او د موټر سایکل چلوونکی یا موټر سایکل باید بایسکل ته لاره ورکړي، لومړیتوب ورکړي. پوښتنې ته ځو. Ich darf vor dem Radfahrer abbiegen. زه کولی سم د دې بایسکل نه مخکې تاوسم؟ نه. Ich muss den Radfahrer durchfahren lassen. زه باید دې بایسکل ته لاره ورکم چې لاړ شي. Ich muss den Motorradfahrer durchfahren lassen. زه باید ده ته هم اجازه ورکم چې دی لاړ شي. هو. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 12 پوښتنه د 5 نمرو پوښتنه ده. دولسمه پوښتنه د 5 نمرو پوښتنه ده. Welches Verhalten ist richtig؟ کومه کړنه سمه ده؟ راځو انځور ګورو. په انځور کې یو ته هم ترافیکي نښه نسته ده. لیک نښه بیخي دلته نسته، نه دته نه دته نه ماته. زه مخامخ تلونکی یم، بایسکل هم راځي راسته خواته تاویږي او دغه لوی موټر چې ده هم چپ خواته. پوښتنې ته راځو. Ich muss den Radfahrer abbiegen lassen. زه باید دته لاره ورکم؟ نه، ځکه زه مخامخ تلونکی یم، باید زه لاړ شم. دا یوازې دا منځنۍ ټاکنه سمه ده. Ich darf als erster die Kreuzung überqueren. زه کولی سم د ټولو نه لومړی دغه څلور لارې نه تیر سم. هو. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 14 پوښتنه بیا هم د 5 نمرو پوښتنه ده. Welches Verhalten ist richtig؟ کوم چلند سم دی دلته؟ زه باید فورفارت ورکم، لومړیتوب بل یو ته ورکم. دې تراکتور ته هم یو لیکدړه ده، خو معلومیږي نه چې دا باید فورفارت ورکړي او که فورفارت لري. کیدای شي فورفارت ولري ځکه دلته توره نښه هم ښکاري. دلته به څوک اول شي؟ Ich muss den blauen LKW durchfahren lassen. هو، زه باید دغه موټر ته لاره ورکم چې دا لاړ شي. Ich muss den Traktor abbiegen lassen. زه باید دې تراکتور ته لاره ورکم چې لاړ شي. هو، خو ماته دا نښه د دې لپاره ده چې زه باید دوی ته لاره ورکم. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 14 پوښتنه بیا هم د 5 نمرو پوښتنه ده. Welches Verhalten ist richtig؟ کومه کړنه دلته سمه ده؟ انځور به وګورو. زه لومړیتوب لرم. زه دلته لومړیتوب لرم. دلته هم دغه لیک نښه چې ماته ده همدغه دلته د موټر سایکل ته هم ده. دلته لومړی به موټر سایکل ځي، پسې زه ځمه، بیا به راپسې بوس راځي یا بس راځي. Ich fahre vor dem Bus. زه د بوس نه مخکې ځم. Ich muss den Bus durchfahren lassen. نه، ځکه لومړیتوب زما دی. Ich muss den Motorrad durchfahren lassen. زه باید دغه موټر سایکل ته لاره ورکم. هو. Diese Frage wurde richtig beantwortet. دا و د دې برخې پوښتنې. تر بیا ښې چارې.